سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو خويندو نن د یو بلې وظیفې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. وظیفه د هغه رونو خويندو دپاره ده چې درې څلور کاله پنځه کاله د واده کیږي او الله رب ذوالجلال د اولاد د نعمت نه محروم ساتلی دي، یا الله رب ذوالجلال ورته اولاد ورکړي دي لیکن نارینه اولاد یې نشته. ان شاء الله العزیز الله رب ذوالجلال په دې وظیفې په برکت سره به اولاد ته اولاد نصیب کی، او د چا چې اولاد وی الله رب ذوالجلال به هغوی ته نارینه اولاد نصیب کی که اولاد زنانه وی. وظیفه انتهایی اسانه او انتهایی مجرب ده. وظیفه د سوره کوثر ده او سوره کوثر به تاسو 3 ورځې وایي. 3 ورځې به تاسو سوره کوثر وایي. د ټایم وسره څه قید نشته دی، هر ټایم تاسو دا ویل شي. 3 ورځې به تاسو سوره کوثر وایي. روزانه به 129 پیرې وایي. 129 پیرې به روزانه وایي. چې کله تاسو دا وایي روزانه به په اوبو باندې دم کوي او دغه اوبه به تاسو استعمالوي. 3 ورځې تاسو دغه اوبه استعمال کې الله رب ذوالجلال به رحم وکړي، الله رب ذوالجلال به درته اولاد نصیب کی. او دې سره سره که تاسو دا وظیفه کولی شئ، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، دا وظیفه ور سره کولی شئ نو دا به نور علی نور وي. روزانه کم از کم 100 پیرې وسره دام وایي. الله رب ذوالجلال به ډېر زر په تاسو باندې رحم وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.